چې د چا زړه بېچین وي بې آرام وي او سکون ورته نه حاصلېږي خوندوره وظیفه ده د ثواب په نیت باندې هم کوئ او د زړه د سکون په باره کې هم کوئ انشاءالله ثواب به ته هم ملاویږي زړه ته به د چین او سکون هم ملاویږي نو راځئ چې درته وښیمه انتظار د باندې نه کومه بسم الله الرحمن الرحیم یو وارې بیا درته خپله ټوله پته په دې ویډیو کې بیانومه او بیا د په آخره کې انشاءالله یو وړه غونډه کې وظیفه هم در کومه دا ډېره ناشنا وظیفه حیران بشئ د هغې په اورېدلو سره دا یاد ساتئ کم خلک چې زما دپاره د جایز امور دپاره راځي که هغه د سحر علاج دی که د جناتو علاج دی که د نظر بد علاج دی د غبراهټ علاج دی د معدې علاج دی دغسې ورپسې د بواسیرو علاج دی د عرق النساء علاج دی او دغسې ورپسې د بلډ پریشر علاج دی د شوګر علاج دی یعنی الغرض دا چې هر قسمه جسمانی امراض دی او که روحاني امراض دی که هغه د ډاکټر مسلې دي او هغه که د دم مسلې دي د دواړو دپاره هم د الله په کلام باندې دم کېږي امید دی چې الله رب العزت د دې په ذریعه انسان ته شفا ورکړي نو کم خلک چې هم راځي دا یاد ساتئ دغه ټولو وروڼو خویندو دپاره التماس دا دی چې دا ویډیو ځان سره سیو کړئ چې بیا بار بار که زرینګ اوچت نه کم تاسو ته تکلیف نه میلاویږي په دې خاطر باندې ګوره تاسو چې د هر ځای نه راځئ اکوړه خټک ته به راشئ ضلع نوشهره د خو دی اکوړه خټک اکوړه خټک کې به د اډې بازار سره کوز شئ د اډې بازار سره ښه د ماجر بازار سره به نه کوزیږئ د اډې بازار سره به کوز شئ اډې بازار نه بیا تقریبا 15 منټه مزل ټوله نو تاسو به د محله شاکر آباد تپوس کوئ محله شاکر آباد او بیا په محله شاکر آباد کې به د ډاکټر شیر علي شاه صاحب د ګلۍ تپوس کوئ شیخ الحدیث حضرت مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب خان د ګلۍ تپوس به کوئ بیا د په ګلۍ کې نیغ د پاټلۍ نه چې را دن نشئ په دې دیوال باندې چې د کوڅې ته را انټر کېږي په ښي لاس باندې ما لیکل کړي یو غشی مې ورکړی نیغ به په دې ګلۍ کې راځي بل یو طرف ته به هم نه تاویږي ښه یو طرف ته به هم نه تاویږي په دې ګلۍ کې به بالکل نیغ راځي مخامخ چې په کوم ځای کې د ګلۍ ګس سیټ ته تاویدلو لار راځي دلته ما بیا مخامخ بینر لګولی دی په بینر مې بیا نیغ غشی ورکړی چې خوا به تاویږي نه دې خوا به نیغ راشي چې نیغ مزل وکړي په دې ګلۍ کې ټول یو منټ مزل نه دی انشاءالله بس دلته زما کور دی ښکاره به شي درته په دې ګلۍ د پاسه ما یو بره پردم لګولې ده چې هغه نور لاندې دروازې ته نه رارسي نو دقه زما ګیټ دی د مزمل ډاکټر سره څنګ په څنګ همدې کور کې زه دم کومه نو دا یاد ساتئ ټیم د ځان سره نوټ کړئ ښه ورځ هم د ځان سره نوټ کړئ زه ګوره د جمعې په ورځ باندې مکمل دم نه کوم د جمعې په ورځ باندې نه کینم بیا د هفتې د ورځې نه د جمعرات د ورځې پورې سحر د 9 بجو نه واخله تر د 4 بجو پورې ناستم بیا د 4 بجو نه وروسته هم دم نه کومه نو په دې ټیمونو کې تاسو راتلی